السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. ما له تاسو سره لوز کړی و چې یو 4-5 ورځې مخکې ما یو ویډیو هم کړی و په دې باره کې چې زه د 2 میاشتې ځنډ وروسته بېرته سوشل میډیا ته راوګرځېدلم. نو هغه په هغه ویډیو کې ما له تاسو سره لوز کړی و چې زه به وخت پر وخت له تاسو سره زموږ د سویلي پښتونخوا د هرې سیمې شاعران، لیکوالان او سندرغاړي تاسو ته درفیم او د هغو کلامونو او د هغو شعرونه به تر تاسو پورې رسوم. نو نن زه وتوانېدلم چې زموږ د سویلي پښتونخوا د پښین د سیمې یو ځوان شاعر او سندرغاړی به هم ورته ووایم چې دی په خپل خواږه ترنم کې کله کله خپل خواږه غږ کې ودو کې هم دی بانډارو منډارو داسې په مخصوصه دغه کې خپلې سندرې ویلي دي او ډېر ښه غږ خدای پاک ورکړی دی. دوستانو، دا به تاسو ټول پیژنئ، زموږ د سویلي پښتونخوا د پښین د سیمې ځوان شاعر خیر محمد زیری نن راسره ناست دی. خیر محمد زیری صاحب، ستړی مه شئ. مننه، ژوندی اوسې. غزنوي صاحب ته هم ستړی مه شئ، په خیر یې جوړ. ډېره مننه، ډېره مننه. اول خو خیر محمد زیری صاحب ستا ډېره مننه چې ته نن رالې زموږ حجرې له رالې او دا مرکه او زموږ سره شعرونه شعر کوې. ډېره مننه کوم. مننه، ژوندی اوسې. غزنوي صاحب ستا موږ ډېر په ودانۍ وایو چې تا موږ ته وخت راکړي او ما ته دې دعوت راکړي چې ته موږ ته دعوت راکړي. خامخا به په هر صورت کې موږ ځان رارسوو. ولې نه، خامخا به موږ درکوو ځکه چې ته زموږ ډېر محترم یې. نو دوستانو، خیر محمد زیری خو نو تاسو ټول به پېژنئ، زموږ د سیمې ډېر نوموړی شاعر دی. نو زه تر ټولو وړاندې له ده څخه غوښتنه کوم چې دی تر ټولو وړاندې اول خپل یو کلام تاسو ته واوروي. خیر محمد زیری څنګه له ملګرو سره یو کلام شعروي؟ جی بالکل، غزنوي صاحب کلام به درسره شعر کړمه. اوس ته خامخا ترنم په ترنم کې چې ووایې نو ښه خبره ده. صحیح ده. بس دا دې ستا د یوټیوب ټولو ملګرو ته ډالۍ. ارشاد مننه. اوس همیشه راټولوي دا د لونګو دانې، په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې، په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې، اوس همیشه راټولوي دا د لونګو دانې، په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې، په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې، تر و تازه وي او خوشحاله په خپل ژوند کې ګرځې، ډېر خوندور. تر و تازه وي او خوشحاله په خپل ژوند کې ګرځې، ځکه مدام چې بویوي دا د لونګو دانې، په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې، خړ پښتانه خړې کوڅې د خدای آبادي لري، خړ پښتانه خړې کوڅې د خدای آبادي لري، دوی په تحفه کې ورکوي دا د لونګو دانې، په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې، په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې، دلته د ښکلو دا رواج او دا دستور جوړ سوی، دلته د ښکلو دا رواج او دا دستور جوړ سوی، تل په جیبو کې ګرځوي دا د لونګو دانې، په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې.
د خیر محمد زیری جانان د خلکو تور غنم واه رنګ د خیر محمد زیری جانان د خلکو تور د خیر محمد زیری جانان د خلکو تور غنم رنګ ځکه هر وخت چې ښکلوي دا د لونګو دانې غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې اوس همیشه راټولوي دا د لونګو دانې په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې